الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وقال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک بیان شروع. نهمه هجره کې بعض اهم واقعات پیښ شوي دي، یعنی د هجرت د نبی علیہ السلام د مدینه شریفه په نهم کال د ذیقعدې په میاشت کې چې مونږ خلکو ته د میانې میاشت وایو، د منافقانو غټ سردار عبدالله ابن ابی مړ شو. عبدالله ابن ابی په ظاهر مسلمانو، منځونه به کول، روجې به نیولې، زکاتونه ورکول، او د مسلمانانو سره په مشورو کې به ناسته کوله، جهادونو لبمته د پیغمبر علیه السلام سره په لویو سفرونو د جهاد کې هم شریک پاتې شوی دی. خو دغه نه کافر و، لکه ایمان نو، د څه وجو نه په ظاهر په خوله کلمه وې او منځونه یې کول، لکه ایمان نو. نو چې کم سړی په خولې د اسلام خبرې کوي او منځونه کوي، روجې نیسي، او په زړه کې ایمان نی، هغه ته په شریعت کې منافق وایي. دی د منافقانو غټ سردارو، او د مخکې نه د پیغمبر علیه السلام ته په زړه کې بغض پروت و. دی چې کله مړ شو، د زوی نوم یې عبدالله و. هغه راغی و نبي علیه السلام ته کېناست، وی د الله رسوله زما پلار مړ دی، هغه دوه وصیته کړي دي. یو دا دی چې جنازه به پرې ته کې، او دویم دا دی چې ته به خپل کمیس راکړې چې موږ یې پلار ته کفن کو. ځکه د کفن د دې دوه څادرو لاندې یو کمیس مړي ته خلک اچوي، اگر چې هغه کمیس ناګنډلې وي، ګنډلې کمیس نه، خو دې عبدالله ابن ابی وصیت کړی چې ما ته به د پیغمبر علیه السلام کمیس اچوي د برکت دپاره. د حضور پاک په خاصو نښو باندې صحابه کرامو ډېر زیات برکتونه نیولي دي، او دا حقیقت هم دی. د پیغمبر علیه السلام ویښته مبارک ځان سره صحابو ساتلي دي د برکت دپاره. حضرت ام سلیم سره د نبی علیہ السلام ویختو چې څوک با مبارک چې بیمار شو په شیشه کې
هغه شیشه به اوبو کې کېښوده، خلکو به اوبه وڅکلې، الله به جوړ کړل. او د حضور پاک خوله مبارکه ورسره وه، هغې نه به یو څاڅکې اوبو کې واچو، مریض به وڅکه، الله به جوړ کړ. او یو څاڅکې به یې ترې واخېست، په جامو به یې پورې کړه، د هغې نه به داسې خوشبویي تله چې داسې خوشبویي به چېرته نه وه. یو صحابي دی حضرت عتبان ابن مالک رضی الله عنه نبی علیہ السلام لراغی وی دا اللہ رسولا زما نظر کمزور دی او زه په خپل جماعت کې د قوم امام ایما، نو چې کله باران راشي او په دې خوړ کې اوبه راشي نو ما ته جماعت ته تلل بیا ګراني. نو صاحب راشه زما په کور کې یو ځای کې ما ته ته مونځ وکړه چې کله باران او جماعت ته نشم تللی چې کور کې هغه ځای کې مونځ کوم. ګوره برکت دپاره حضور پاک غوښته. نبی علیہ السلام انکار ونه کړ. اوس بعضې خلک د دې برکتونو نه انکار کوي، هغې انکار ونه کړ، وی ښځه به درشم. بخاری شریف کې حدیث دی، نبی علیہ السلام ورغې او ورتلو سره چې اجازت وغوښته وردن نشو، نو د هغه نه یې تپوس وکړو این تحب ان اصلي لکم، کوم ځای دی خوښه ده چې مونځ درته وکړم؟ وی صاحب دا ځای مې خوښ دی. نو پیغمبر علیه السلام په هغه ځای کې ورته نفل وکړل. بیا ول هغه ډوډۍ برابر کړه او د قوم او د قبیلې خلک یې راوغوښتل او پیغمبر علیه السلام سره یې په شریکه ډوډۍ خوړه. دې نه علما دا معلوموي یو نیک سړی څوک کور ته راولي، ځکه حضور پاک چې خلکو راغوښته خو د نیکۍ په بنیاد یې راغوښته، علت مشترکه نیکي ده. یو نیک سړی څوک راولي چې دلته ما ته 2 رکعاته وکړه او زه به کور کې چې ته عذر یې مونځ به پکې کوم، نفل به پکې کوم، دی ثبوت شو. د حضور پاک د وفات نه پس د هغه خاص سامان ځان سره صحابه کرامو ساتلی و. حضرت انس سره یو پیاله وه، په میان ماته شوې وه، ګورې د لرګي کاسه وه، او پخوا که ستاسو خیال و په دې کلو کې به دا خلک ګرځېدل او د ماتو پیالو ته ماتو کاسو ته به یې هغه میخ ورچوه، به یې ټانکه کول، داسې به که نه شورې به یې پکې و که برمه به ورسره وه او په هغې کې به یې ټانکه ولګوله. دقسې د پیغمبر علیه السلام دغې د لرګي کاسې ته ټانکې لګېدلې وې او د اوسپنې کړی وه پکې، دی برکت دپاره ځان سره ساتلې وه، په خپله به یې پکې اوبه څکلې. او که څوک میلمه به راغې ډېره لویه خبره به وه، وی راشه چې نن در باندې په هغې کاسه کې اوبه وڅکم چې حضور پاک په هغې کې اوبه څکلې. یو صحابي وی زه ماشوم وم ناجوړ وم، مور بوتلم نبی علیہ السلام لا، وی دا الله رسول دا بچی می بیمار دی. وی نبی علیہ السلام په خوله مبارکه کې اوبه راواغېستې او په خوله کې وړقولې او زما په سر یې تو کړلې. ناګوره تبرکن د پیغمبر علیہ السلام دا اودس اوبه صحابو راغېستې دي او په ځان یې مږلې دي. او داسې نه ده د حدیبیې په مقام چې هغه کم سړی راغلی او کافر او د پیغمبر علیہ السلام سره مذاکرات کول، اچې واپس لاړ نو قوم ته وی داسې ملګري ما چرته د چا نه دي لیدلی کوم چې د نبي علیہ السلام ملګري دي. د فارس او د روم بادشاهانو له تلې د هغې ملګري هم داسې نه دي. وی چې اودس به یې کو کادو یقتتلون علی وضوئه، وی د اوبو په اودس قریب و چې هغې یو بل وجلې وې، ابه یې راغېښتلې او په مخ او په لاسونو به یې مږلې. لاړې مبارکې صحابو په لاسونو کې بخاري کې حدیث دی، خراش کې چې به نبي علیہ السلام یا لاړه توکله ابه ځمکې ته نه رسېده، صحابو به په لاس کې رانیول او په ځان به یې مږله. دې ته تبرک وایي. دا برکت مسلمان خو څه کې کافر هم منلی دی. نو عبدالله ابن ابی منافق دی، کافر دی، دړه نه ورته پته ده چې د پیغمبر علیہ السلام په کمیس کې کمالات شته. نو زوی ته وی چې ماله کفن راکې، نو د هغه ناګنډلي کمیس په ځای به ماله د حضور پاک کمیس راوړی او ما ته به یې دې وجود ته واچی چې د هغې په برکت الله په ما فضل او کرم وکړي. زوی یې راغی سوچه مسلمان وی صاحب پلار مې دا 2 وصیتونه کړي دي، یو به په جنازه ته کې ظاهر نه هم مسلمان او د انصارو د یو لوی قوم مشر وګورئ،
رکوټې سړی نو ځکه به حضور پاک ورسره ګزاره کوله او بل کمیس راکه چې ورته یې واچو حضور پاک کمیس خپل راواغېسته او دله یې ورکوي ها دا ورته واچوه موجوده صحابه پیغمبر علیه السلام ته وی صاحب دا دې ولې دا چلو خصوصا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا الله رسول د منافقانو سردار دی او دا پاک ښکلی کمیس دی پلیت له ورکې دا څه کې حضور پاک دوه خبرې وفرمایلې خو ډېر هوښیار وی زما کمیس دله هېڅ فایده نه ورکوي کافر دی نو کافر ته زما کمیس فایده نه رسوي مسلمان له به ورکړي دله څه فایده نه رسوي ولې ورکوم بیا چې فایده نه رسوي وی د عباس د کمیس بدل پې خلاصوم د حضور پاک تر حضرت عباس چې د بدر په غذا کې کله ونیولی شو نو کمیس یې نوشلېدلی و نو د هغه قد نه اوږد د بل چا کمیس پې نه برابرېده نو د دې عبدالله ابن ابی منافق کمیس پې برابرېده نو د کمیس نبی علیه السلام له ورکوي ها دا دې تره ته واچوه نو عبدالله ابن ابی هغه عباس ته حضور پاک تره له کمیس ورکړی نو وی د هغه کمیس بدل پې خلاصو بدل یې خلاص شي وی ښځه درځم جنازه به یې زه وکړم حضور پاک چې به کله ته نو ملګري به ورسره و یوازې خو به نه ته صحابه ورسره لاړل چې نبی علیه السلام مبارک جنازې ته څنګ مخکې کېده حضرت عمر د لمن نه شاته کلک ونیوه وی د الله رسوله په چا جنازه کې او عمر کې خو بیا د دین غیرت ډېر و د چا پروا به یې نه ساتله چې پلار یې رور یې ولاړ دی زوی دی اولاد دی قوم دی نه د دین پروا نه ساتي دا حالانکه جنازه کې د جنازه چې مړی شوي خو ټول قوم شریکي کړي ټول خلک شریک دي او منافقان پکې په ګڼ شمېر کې شریک دي لیکن حضرت عمر بیا ورته وایي الله رسوله په دې منافق جنازه کې مخامخ ورته وایي القائل یوم کذا کذا و کذا فلان کې ورځ ستا خلاف دا خبره کړې ده فلان کې ورځ ستا خلاف دا خبره کړې ده فلان کې ورځ ستا خلاف دا خبره کړې ده په دې جنازه کې ټولې خبرې ورته یادې کړې او واقعي د ویلي داسې یو غذا کې چې د یو مهاجر او د مدینې د انصارو یو کس جګړه وکړه مهاجر لګي شو انصاري له سپېړه ورکړه انصاري چغه کړه یا الانصار اے انصارو راشئ زما مدد وکړئ مهاجر چغه کړه یا المهاجرین اے مهاجرو راشئ زما مدد وکړئ یو خوا مهاجرینو را منډه کړه بل خوا انصارو را منډه کړه قریب و چې یو بل سره په جګړه شوې وي حضور پاک اواز واورېده ما بال دعوه الجاهلیه دا د جاهلیت چغې ولې وهئ قوم پسې چغه وال دا د جاهلیت چغه ده مسلمان به د مسلمان مدد کوي د هر قوم چې وي په نیکۍ کې په ګناه کې نه په ګناه کې به مسلمان د مسلمان مدد نه کوي اگر که د خپل قوم ولې نه قومیت خو صرف د پیژنګلو دپاره دی جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا دا قومیت خو صرف دې دپاره دی چې ته پې وپېژنې چې د پښتون یم دا پنجابی دی دا د پلانکي قوم دی دا د پلانکي قوم دی معرفت دپاره ان اکرمکم عند الله اتقاکم د خدای په نزد غوره دا د قومیت په بنیاد نه دی دا هغه سړی دی چې هغه پرهیزګار حضور پاک فرمایي لا فضل لعربي على عجمي د عربي په عجمي فضیلت نشته ولا لابيض على اسود سپین په تور غوره نه دی فضیلت په تقوا دی په پرهیزګارۍ وی دا بدبویه خبره ولې د خولې نه وباسئ وی صاحب دا دقسې مهاجر انصاري جګړه وکړه مهاجر سپېړه ورکړه یو بل قوم ته یې واس کړی نو عبدالله ابن ابی منافقو ده خو به موقع کتله د منافقان رونو دا ولې منافقت یې کوو چې په دې م تاسو پوهېږم نفق اصل کې سورنګ ته وایي او په اصل کې سمسره د سمسري سورنګ ته وایي سمسره چې په ځمکه کې سوړه وباسي دغې ته نفق وایي اوس نفق عام سوړي ته وایي سورنګ ته وایي نو سمسره دا قانوني چې هغه یو سوړه وباسي نو یو طرف نه وباسي او بل خوا م ولا روشندان کوله وکړي د سمسرې دا قانون دی نو ښکاري چې کله ښکار کوي دا سمسرې ښکار کوي نو دی ورپسې دا سوړه کنئ چې دې کې به سمساره راوباسو
نو هغه لګي هغه سوړه کنی او میانس کې هغې سمسرې ورسره دوکه کړي هتې په بله سوړه تښتېدل. نو دا سمساره په دې خپله سوړه د ښکاري له دوکه ورکوي، په یو ننوځي په بله تېوځي، دی ورپسې دا ځای کنی هتې خواته دغه رنګې منافق مسلمان له دوکه ورکوي. دته وایي زه ستا ملګری یم. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. مسلمان سره میلو شي وایي زه خو مسلمان یم. وإذا خلوا إلى شياطينهم او چې خپلو ګندو مرګرو سره میلو شي کافرو سره قالوا انا معکم موږ تاسو سره یو. هلکه بیا مسلمان له ولې دی انما نحن مستهزئون هسې دوکې دا کې ورسره کوو ملګري ستا یو دوکه ورکوي. الله وی الله یستهزئ بهم د دې دوکو جزا به الله ورکوي، ښه د دې بدل به الله ورکوي سزا. ویمدهم فی طغیانهم یعمهون. پرېږده وایي خدای والا موقع ورکوي چې پرېږده چې څومره په دې دنیا کې دا ګناه ډېره وګټي هغه همره سزا به ډېره ورکوم. دو قسمه منافق دی رونو، یو ته منافق عقیدوي وي، یو ته عملي وي. د عقیدې منافق خو دغه دی چې په زړه کې کفر دی، د اسلام دشمني ده، د قرآن دشمني ده، او په خولې باندې اسلام دی او په لاسو خپو ذکر کوي او منځونه کوي او روجې نیسي، خوړه کې کفر دی. دا د عقیدې منافق دی. دا ولې دا منافقت کوي؟ د دې ډېرې وجې وي. بعضې خلکو به په دې وجه منافقت کو چې د یارېدل به د یارې نه منافقان. بعضې خلک په دې وجه منافقانو چې هغوی به د مسلمانانو د کافرو دپاره د مسلمانانو جاسوسي کوله. جاسوسي خو په خپله جامه کې کېږي، په پردی جامه کې خو نه کېږي. نو د کافر ملګري به او ځان به مسلمانان کړي چې موږ د دې کافرو دپاره جاسوسي وکړو. بعضې کسانو به دې دپاره ځان نه منافق جوړ کړی چې د سمال دولت خو به زکات به راکړي، صدقه به راکړي، جهاد له به لاړ شو، هسې به لرې لرې کېږو، ځان به ساتو، غنیمت کیسه به میلو شي. بعضې خلکو به دې دپاره نفاق کو چیرې د مسلمانانو په منځ کې به موږ داسې موقع ګورو چې که څه خبره داسې ووته نو موږ به پکې دشمني پیدا کړو، یو ته د یو خبر او بل ته د بل خبره، او په مسلمانانو به خلک بدګمانه کړو، او د قرآن په آیاتونو کې به شکونه شبهې خلکو ته واچو. لکه ښه دا آیت دی یاره دا خو د ماړه داسې وایي، نه مسلمان یم پیغمبر علیه السلام باندې خو زما ایمان دی، خو دا ټکې خو زما خوښ نه دی. داسې قسمه خبرې به یې کولې. قبله چې کله بدله شوه لاول مکې مکرمې ته مونځ کېده، بیا بیت المقدس ته، بیا واپس قبله واپس بیت الله شو. نو دغه منافقان پکې منځ کې اوهو یاره زمونږ خو په نبي علیه السلام ایمان دی، مونږ خو یې منو، قرآن هم منو، مسلمانان یو، خو دا خو ډېر خو نه شو چې دا قبله بدله شوه، دا څنګه چل؟ بل به وې دا کمزوري مسلمانان خو هم پکې وو که نه. یاره واقعي هغه یهودیان هم ټوکې ټقالې کوي چې ستاسو دین اوس لا په برابر نه دی، کله یو خوا مونځونه کوي کله بل خوا کوي. دا به پکې منځ کې بله شوړه ورویشته، یاره لږ کې مې لږ شک شته، ښه داسې به لږ پکې تیز شو. فی قلوبهم مرض، لږ مې شک شته چې دا شی جوړ دا اسلام داسې جوړ ټیک مذهب نه دی. کمزوري مسلمان به وي یاره داسې به دا پکې نور، نو دا چل به هم کاو. هغه د خولې د زړه هغه نفاق په دې خولې راځي، مسلمانانو منځ کې شکونه پیدا کول. دا د دې نورې وجې هم دي، د دې وجې نه دا کسان منافقان، د زړه نه منافق. او د دې انجام څه دی؟ الله اکبر. قرآن شریف کې الله فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق به په جهنم کې په لاندې طبقه کې پروت دي. یهودیان، عیسایان، مشرکان، حتی هغه خلک چې خدای نه مني، روسیان او د چینیان، د هغې د سزا نه هم د سزا زیاته خطرناکه ده، لاندې پراته دي. د اسلام په جامه کې مسلمان له دوکه ورکوي، د اسلام په جامه کې خدای له په خپل ګمان دوکه ورکوي، د اسلام په جامه کې پیغمبر له دوکه ورکوي. د ده نه ډېره خطره ده مسلمان ته. د ظاهر دشمن نه به ځان وساتې، خو چې ستا په ژبه مسلمان او پړه کې کافر د نه ځان ساتل ګران دي. رازونه به یې فاش کول د پیغمبر علیه السلام، او د کافرو جاسوسۍ به یې کولې. جومات یې نه جوړو د پیغمبر علیه السلام په خلاف کې مسجد ضرار،
قبا سره خوا کې جومات جوړ کړو پیغمبر علیه السلام ته یې ویل راشه پکې مونږ ته برکت دپاره مونځ وکړه دې دپاره یې جوړ کړو چې مونږ دا جومات دی او دا جومات د مسلمان خلاف استعمالو خدای دپاره جومات نه جوړو قرآن شریف کې الله نبی علیه السلام ته فرمایي ګورې پام کوه چې مونځ پکې ونه کې صحابه یې لګل جومات یې ور روان وي جاړ کړه دا قسم قسم پراپیګنډې کوه زکات کې به داسې پټ غوندې شوشه ور وویشته څه چل دی زکات غواړي او دا خو ټکسونه دي اوس پیسې غواړي دا څه کوي داسې قسمه خبرې به یې کولې چې د کچه مسلمانان بعضې به د 2-3 ورځو مسلمانانو په کې شکونه شبهې پیدا شي دا عقیدې منافق بعضې د عمل منافق دی عقیدې نه دی مسلمان دی خو د عمل منافق دی اسوک دی حضور پاک فرمایي د هغه نښه یې ښولې ده آیت المنافق ثلاث د منافق 3 نښې دي دا اوس ګوره چې چا کې شته اذا حدث کذب چې کله هم خبرې کوي دروغ وایي دروغ د نفاق نښه شوه څومره خلک دروغ وایي پلار ته کور کې دروغ مور ته دروغ دوست ته دروغ یار ته دروغ مجلس کې دروغ دروغ ډېره خطرناکه ګناه ده د قبر عذاب ته یې ګوره د دروغجن سړي د قبر عذاب دا دی چې دا وخت کې به وله د دې غوږه پورې شلی او بیا به وله دا بل وخت کې شلی چې دا وشلی دا به جوړ شوي بیا به وله دا شلی بیا به دا جوړ شوي دا به وله بیا شلی او نبی علیه السلام فرمایي وی په دروغجن دی د خدای لعنت یې خیریه ورته کړې ده او نبی علیه السلام فرمایي وی کم سړی چې دروغ وایي نو د خولې نه دومره بوی دي چې یو میل د خولې نه بدبویي دي نو فرشتې ته تښتي دومره خطرناک جرم دروغ دومره خلک دروغ وایي او د دروغجن سړي په خولې بیا څوک اعتبار هم نه کوي دروغ چې وایي یو ورځ دروغ وایي دروغ خیجي بیا وایي بیا پې سبا څوک اعتبار نه کوي او حدیث پاک کې راځي وی یو صحیفه د رجسټر دی چې کوم سړی رښتیا وایي یو ځل وایي بیا وایي بیا الله وایي د ده دا نوم د هغه رښتونو خلکو په صحیفه کې ولیکئ بیا چې د نوم فرشتې یو بل سره علي یا خدای نوم علي وی فلان کې رښتونه او چې کوم سړی یو ځل دروغ وایي صبر ورته وکړئ بیا وایي صبر ورته وکړئ چې بیا وایي وی نوم ولې د هغه دروغجنو خلکو په صحیفه کې ولیکئ هغه رجسټر کې نو فرشتې چې بیا یادوي یا خدای یادوي پلان کې دروغجن خطرناک شی دی سکول په دې کتابونو کې یو قصه راغلې وه چې زمونږ واړو یو سړي ګډې چیلی سر وړې د قصد یې چغې کړې وی شرمخ راغی شرمخ راغی خلکو منډه کړې چې شرمخ راغی چیلی د دې خوار باتې نه کي کوتکونو سره چې لاړ د خندل شرمخ نو هسې خلک وکړل بل ورځ په رښتیا شرمخ راغی د چغې کړه خدای مو بخښه شرمخ راغی شرمخ چیلی راله ماتې کړې ګډې ماتې کړې خلکو ویل که دا بل په شان بیا دروغ وي مور دی د چغې والې څوک نه ورتلل ټولې ګډې چیلی وله تباه کړې بیا وي تاسو یا بل ځل تا چغه وواله څه نو مونږ وایي چې دا بیا د دروغ چغې ویل دروغ خطرناکه ګناه ده لوی جرم ته بل نشته او بعضې خلک دروغ دی له وایي چې خلک پې خندی حدیث پاک کې د هغه ذکر هم راغلی دی ویلون لمن یحدث فیکذب خبرې کوي او دروغ وایي دروغ لیضحک به الناس دې دپاره چې خلک ورپسې وخاندي نبی علیہ السلام فرمایي ویل له ویل له ویل له ویل معنا افسوس هم دی او یو حدیث کې راځي او روایت کې وی په جهنم کې ویل یو کندره چې خپله جهنم د هغې نه امان غواړي بعضې خلک دروغ وایي چې خلک وخاندي دا څومره لوی جرم او څومره لویه ګناه ده نو یو د منافق نښه دروغ دویم اذا وعد اخلفا چې کله وعده کوي دی د هغې د مخکې نه نیت کړي چې داسې د قصده د دروغ وعده کوم نه به پوره کوم یو دا دی چې وعده وکړي او په هغه وخت کې نیت چې پوره کوم به او وروسته ورته څه مسله پېښه شي او پوره یې نه کړي معذور شي خیر دی نه د وعدې په وخت کې دا نیت چې دا به نه پوره کوم وعده خلاف 10 وعدې به وکړي او هغه به پوره کوي نه او دریم اذا اؤتمن خانه که پیسې دې ورسره امانت کېښودې چې دا پیسې ځان سره کېده زه وایي د مور پی مې دي امانت کې خیانت یا امانت دغې ته هم وایي چې دا پیسې ورسره کېدې خیانت کوي امانت د قوم د مشرانو ته هم وایي دا امینان دي او قوم سره خیانت کوي چا نه دې سودا واغېسته او تا په هغې اعتماد وکړه ریټ ته ورسره ونه کړه او هغه در سره پکې دوکه کوي زیاتې پیسې اخلي یا 2 نمبر شی درکوي دا هم په امانت کې خیانت دی او یو حدیث کې 4 ذکر دی 4 من کن فی کان منافقا خالصا
هغې کې دا دي اذا خاصم فجرا چې کله دی یو بل سره خصومت کوي جګړه کوي خامخا په معاشره کې یو بل سره جګړه پیښیږي نو کنځل کوي دا د منافق نښې دي رښتیا ووایه دا په مسلمانانو کې شته او که نشته او ډېرې زیاتې دي په مسلمانانو کې دې ته منافق عملي وایي دې ته فقهي منافق وایي اوس د عقیدې منافق ما ته پته لګي چې دا د عقیدې والا دی چې کافر دی او که دا د خولې والا دی ما ته خو پته نه لګي نو د نښو نه د هغې پته م لګي که د پیغمبر خلاف منظم کوي روجي م نیسي او د پیغمبر خلاف خبره د خولې نه کله ووتله او هلکه دا د عقیدې د پیغمبر مخالف خبره کول پیغمبر پسې سپکه ویل یا اسلام او دین پسې سپکه ویل یا قرآن پسې سپکه ویل او یا داسې د خولې نه یو ټکي ودي چې دا د خدای دا حکم یاره زما عقل خو داسې وی دا خو داسې نو پکار نو په خدای اعتراض وکړه دا ټول د کفر خبرې دي پته ولګېده چې دا د عقیدې منافق دی یوازې په مونځ او دس خبره نه ده دقه عبدالله ابن ابی چې هغه جګړه جوړه شوه او حضور پاک وی دا ولې دا ده چغې د بدبویه او څښا چغې وهې دی عبدالله ابن ابی خو مقاومن ته هلته انصار د مهاجرو خلاف لږ شو نو بد دی چې راشه مقام ومونته نو دې څه وی وی ښه وګوره که نه وی تاسو ته ما نه وي چې دا مهاجر مه پرېږدی در باندې به رالګي یو سپکه خبره یې د خولې نه ووته هغه زما مناسب نه چې زه ووایم وی یاره اورېږه چې مدینې ته لاړ شو که نه لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل مونږ چې مدینې ته لاړ شو مونږ د عزت والا خلک یو دا مهاجر ذلیله خلک دا به مونږ وباسو هلته خو انصار اوچت شي مقاومن ته لیکن انصار خو انسان نه غلطي کیږي بعضې کسانو ټول خو نو فورا حضور پاک ته اطلاع ورسېده نبي علیه السلام راغو داب څه وکړل بس هغې خو توبه طایب شو د خولې نه خو خبره ووته یو صحابي راغی بخاري شریف کې حدیث علیه السلام ته الوې وی صاحب عبدالله ابن ابی داسې خبره کړې ده دی راوغوښته وی تا دا خبره کړې ده وی نه قسم دې کمې کړي صحابي وی کېناستم تره راته وی چې ګوره پیغمبر علیه السلام ته دې هسې بې ځایه خبره وکړه هغه د هغه ورته قسم وخوړ ته د پیغمبر علیه السلام په نظر کې دروغجن ثابت شوې وی داسې خفه شوم چې د حد نه وتې وی دی کې نبي علیه السلام ته الله قرآن شریف کې آیاتونه نازل کړل وی زه یې راوغوښتم وی ما ته فلان کې تا ټیک ویلي دی هغه په دروغه قسم خوړلی لیکن زوی سوچه مسلمانو دا چې نبي علیه السلام پسې راغی وی په پلار مې جنازه وکړه زوی راغی نبي علیه السلام ته وی صاحب زه خبر شوم چې تا زما د پلار د مرګ حکم کړی دی وی نه وی ښه دې له عالم چې که زما د پلار د مرګ حکم دې کړي نو په بل چا یې مه وجنه ما په مې مړ کړه اوس به زما د پلار سر ستا خپو کې پروت دی وی نه نه ما نه دي ویل سره د هغې لاړ دا عبدالله ابن ابی دا پلار یې په لاره را روانو د اس نه یې را کوز که دې ګریوان نه یې کلک ونیوه توره یې ورپسې راوویسته وی ته زما پلانکیز وی او یې تاریخ وی چې د دې پلار او زوی یو بل سره ډېره مینه وه ته زما پلانکیز وی نه وی یم وی دا څه کې وی تا د پیغمبر علیه السلام په حق کې ګستاخي کړې ده ځان ته یې عزتمن ویلی دی هغه ته یې بېعزته ویلی دی وی قسم دی که دې پرېږدم شا به ووایه چې زه بېعزت یم ذلیل یم حضور پاک عزتمند دی وی بیا ووایه بیا یې پرې ووایه وی بیا ووایه درې ځله یې پرې ووایه وی زه خبیثه اوس نو عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیه السلام ته دا خبر یادول وی په دې منافق جنازه کې فلانکي وخت کې داسې ویلي او خصوصا د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په الزام کې ډېر شریک و د سپېره هغه کار کړی چې د مکې مشرکانو مغه نه دی کړی یهودو مغه نه دی کړی عیسایانو هم نه دی کړی هغوی به دشمني کوله مخ په مخ به راتلل او د پیغمبر علیه السلام په ذات باندې حمله داسې پاکي بیبي باندې چې قرآن شریف د هغې صفایي کوي صدیقې باندې الزام لګول نو د الله رسوله په دې منافق جنازه کې پلانکې روزې دا ویلي پلانکې ورځ دا پلانکې نبي علیه السلام څه وایي وایي اخر عني یا عمر رسته شه عمره د به جنازه کوم وی تا ته خدای نه دي ویلي چې مه کوه ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر او یا ظلم ولا بخنه غواړي نو خدای پاکي وی نه بخم او یا ظلم او یا جنازه پې وکړو بیا هم خدای نه بخي نو ولې پې د الله رسوله جنازه کې حضور پاک څه وایي وی عمره که ما ته دا پته ولګېده چې د او یو جنازو نه په زیات خدای بخي د او یو بخنو نه د او یو نه زیاتې وله کوم
ته نه پوهېږې عمره اني اريد ان يسلم 1000 من قومه زما دا خوښه ده چې دوی په زړه کې مینه پیدا شي او خدای رده دا زرګونه قوم ټول منافقان دي چې دا خدای مسلمانان دي دا حکمت ته پکې زما تاسو یقین وساتئ هغه عبدالله ابن ابی ته پیغمبر علیه السلام خپل کمیس هم واچو او په خپله پیغمبر علیه السلام له حد تک وسکه چې امت ته وښیي مخلوق خدا ته وښیي د پیغمبر نن خلک په اسلام باندې څومره اعتراضونه کوي او په پیغمبر علیه السلام د تشدد الزامونه کوي قسم دی د حضور پاک د کافر منافق چې د هغه په لمنې داغونه لګولي د هغه سره دقه رویه وه په خپله اوچت که او په لحد کې کېښه او جنازه هم پې د پاسه وکړله او چې جنازه څنګه وکړه نو قرآن شریف کې الله آیت نازل کا لا تصلي على احد منهم مات ابدا بس نن خو دې وکړه او عمر درته ټیک ویلي و ښه دې نه پس چې منافق مړ شي ګورې جنازه به پې نه کې ولا تقم على قبره دعا به موته نه کې د هغه په قبر به هم نه ودرېږې انهم کفروا بالله ورسوله دی په خدای په رسول کفر کړی دا کافران دي چې د خولې مسلمانې وي منځونه او دسونه او جهادونه دا د خولې خبرې دي لکه د تبغض پروت دی کفر پروت دی وکانو فاسقین او دا فاسقان دي د خدای د تابعدارۍ نه وتې خلک د خدای تابعدار نه دي الله منې که د الله هم په دې کې حکمت او مخکې نه منې که چې پرېږده جنازه وکړي وروسته یې منې که قاعده راغله چې اوس به په منافق او په کافر خاندان او دوستان او قوم هغه خدای پاک ټول سوچه مسلمانان کړل او خصوصا د دغه څه پیغمبر علیه السلام ته ولې وه چې هجرت کله نبی علیه السلام وکړ یو صحابي دی حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه بیمار د خزرج قبیلې سردار او مشر نو پیغمبر علیه السلام د هغه تپوس ته صحابه ورسره چې پیغمبر علیه السلام په یو دغه باندې سورو په یو قچر باندې خر باندې سور نو په لاره چې تل نو دا عبدالله ابن ابی منافق و هغه وخت کې لا د ظاهري د خولې کلمه هم نه ویلې او په مجلس کې نور منافقان هم کافران هم پکې مسلمانان هم پکې ناست وو عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه مسلمان صحابي هم پکې ناست نو چې پیغمبر علیه السلام څنګ ته نو ودرېده نو هغه څاروي دوړې وکړې نو د عبدالله ابن ابی پوزه پټه کړه داسې نفرت یې وکړه دوړې په موږ مه راولئ نو حضور پاک ورته د قرآن شریف تلاوت وکړه او دعوت ته ایمان یې ورکړه چې مسلمانان شي دوی ورته څه وایي ویې سړیه وی که دا قرآن دی ټیکی که نه او حق کتابي نو ښکلی شی دی خو یاره که حق یې وی موږ له پې ولې ضرر راکې زموږ په مجلس کې موږ د خبرو اترو نه وباسې زه کور کښېنه قصې پسې چې څوک درځي هغه ته کوه که نه قصې پسې کوه فقصص علیه داسې سپک لفظ یې وایي صحابه پکې ناست وو هغوی وي د الله رسوله موږ دا قرآن خوښو موږ ته هر ځای کې وایه کافر وی نه به وی جګړه جوړه شو نبی علیہ السلام له جنگ ختم کړ نو چې لاړه او د سعد ابن عباده تپوس ته ورننوته هغه ته یې ګیله وکړه وی سعد ستا د قوم ګوره عبدالله ابن ابی دا چل وکړه ما ورته قرآن نه وی نو ګوره ما ته رټ انکار وکړو سپکې راته ووي او ورته څه وی وی د الله رسوله خیر صبر وکړه وی ستا د هجرت نه څو ورځې مخکې د ټولې مدینې خلکو فیصله کړې وه چې د دې د مدینې مشر کوي او د مشرګۍ پټکې یې ورته ورتړه دې مشرکه او پټکې د مشره یې ورتړه خو ته رالې تا هجرت وکړه خلک ستا تابع شو نو د مشري لاړه په اور کې پرېوته دې ځکه غصه دی سرداري ته لاړه ګورنري او مشري ته لاړه نو تا ته ځکه دی غصه دی صاحب ګزاره ورسره کوه نو حضور پاک به دې منافقانو سره ډېره ګزاره کوله نو د منافق سزا څه شوه قرآن شریف کې الله فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د جهنم چې کوم لاندې طبقه ده او د هغې نه سخته ګرمه طبقه بله نشته منافقان به په هغې کې لاندې پراته دي نو وروڼو خدای خو دې د عقیدې د نفاق نه وساتي هلکې به کلک ایمان ساتو مضبوط د خدای سره د رسول سره د قرآن سره د دین سره د اسلام سره به مضبوط لګاو ساتو په دې کې به نه د پلار پروا ساتو لکه د عبدالله ابن ابی زوی چې څه وکړل د پلار پروا ونه ساتله نه به په دې کې د مور پروا ساتو
نه به په دې کې د کلي د مشر پروا ساتو، نه به د سیاسي لیډر پروا ساتو، او نه په دې مسله کې د مال او د دولت او د بل څه پروا ساتو. دا سیاسي لیډران او قصې پسې د دنیا سره تعلق لري، او خدای خود خدای دی، نو د خدای مقابله کې به یې څوک ګورې نه. د خدای دین، د خدای ایمان دا به زړه کې کلک او مضبوط ساتو. او باقي یو سړی دی که یو پارټۍ سره ملګری دی، پارټي یې پیشه او دی پیشه، دنیا پیشه او پارټي یې پیشه، لیکن په زړه کې به زموږ مینه د خدای، د رسول، د قرآن، د اسلام، د شریعت او د دین سره. او که نه بیا د لیډر دپاره، د پلار دپاره، د قوم د مشر دپاره اسلام ته، قرآن ته، دین ته، پیغمبر ته، خدای ته سپک ګوري، دا به د عقیدې منافق. دویم د عمل د نفاق نه هم ځان ساتي. عملي نفاق څه شی دی؟ دروغ به نه وایو، وعده خلافي به نه کوو، امانت کې خیانت به نه کوو. او انسان د جګړې خو نه دي پکار، خو که چېرته د انسان سره جګړه راغله کنځل به نه کوې. فجور دا ګناه ده. که داسې قسمه خبرې د چا نه ووتې، دا د عمل منافق دی. او ګورې د عمل منافق څه موده د عمل منافقي وروسته بیا هم دی د عقیده خرابېږي، د عقیدې منافق کېږي. نو خدای پاک مدینه منوره د منافقانو نه پاکه کړه آخر وخت کې. زما وروڼو دا یوه واقعه په 9مه هجرې د ذی قعدې په میاشت کې پیښه شوې وه. په 9مه هجرې کې په ذوالحجه کې د اسلام یو ډېره لویه عظیمه یو بله واقعه پیښه شوه. هغه دا وه چې حج فرض شوی و. بعض علما خو یې په 9مه هجرې فرض شو، څوک 8مه یادوي، څوک 6مه یادوي، به هر کیف اختلاف پکې شته. خو تر دغې وخته پورې مسلمانان نبی علیہ السلام لا حج لا نه لیږل. عمره خو شوې وه، د حدیبیې هم شوې وه، او عمرة القضا د هغې نه پس هم شوې وه. 5مه هجرې پیغمبر علیه السلام د جعرانې نه هم عمره کړې وه. په دې 9مه هجرې نبی علیه السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راوغوښته، هغې حج له ولیږه. 300 صحابه کرام یې ورسره ملګري کړل، او پیغمبر علیه السلام وله 20 اوښان ورکړل. وی دا 20 اوښان به بوځې او دا به په حج پر ورځ د مینا پر ورځ قرباني کړي. نبی علیه السلام په خپله په دې 9مه هجرې لا نه له حج له، د هغې څه وجوهات علما ذکر کوي. ابوبکر صدیق یې ولېږه، د حج امیر ورته وي، مشر دی د حج امیر که چې دی کله ووته نو قرآن شریف کې او دته وی ته به د اعلانونه وکړې چې آینده کال به نبی علیه السلام حج له راځي، د اعلان به وکړې. نو چې د حج دا خلک خواره شي خپلو علاقو ته، نو دی به ووایي چې راتلونکي کال به پیغمبر علیه السلام حج له راځي، نو ټول خلک به د مختلفو علاقو نه مسلمانان راشي او د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې به حج وکړي او د حج چل به زده کړي. یو حکمت پکې دا. دویم به دا اعلان وکړي چې د بیت الله نه به بربند طواف د نن نه بس بند شي. خلکو به د بیت الله نه بربند طواف کو، بربند به تاوېده. د هغې به 2 وجې وې. دی به په خپلو جامو کې د بیت الله طواف نه کو. وی زمونږ دا جامې د ګناه جامې دي، نو د قریشو نه به یې جامې غوښتې. نو چې قریشو به چاله جامې ورکړې خو په هغه جامو کې به یې طواف کو، او چې قریشو سره به دومره جامې خو نه وي، جامې به یې ورنه کړې، نو د بیت الله نه بربند تاوېدل. یو وجه به یې بل هم وي، وی مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کو. دا سرمن خو د خدای جامه ده. څومره بدعمله خلک و دا کافران قریشیان د اسلام نه مخکې. نو ته به دا اعلان وکړي چې د نن نه پس به بربند طواف د بیت الله نه کېږي. دا یوه. دویم به دا اعلان وکړي چې مشرک کافر دا به د نن نه پس بیت الله ته نه راځي. دا اعلان به وکړي. نو چې دې سنګ روان شو ذوالحلیفې ته ورسېد، نو بیا د سورت برات دا لومبي آیتونه نازل شو. برات من الله ورسول الذین عاهدتم من المشرکین، دا آیتونه نازل شو. نو حضرت علی صاحب له پیغمبر علیه السلام خپله اوښه ورکړه. وی دا اوښه واله او لاړ شه د حضرت ابوبکر ملګری شه. او ابوبکر چې څنګه اعلان کوي، نو تم د دې آیاتونو تلاوت بالته وکړې او د اعلان به وکړي. نو دی د پیغمبر علیه السلام په اوښه سور شو، ذوالحلیفې ته روان شو. نو حضرت ابوبکر خو د اوښې اواز پیژنده، د اوښې هغه کشار اواز یې پرېښوده. نو ویرېد، وی نبي علیه السلام جوړ راپسې راغی.
نو چې وی قتل نو اوخه د حضور پاک و علي صاحب پې سورو نو فوراً یې آواز وکړي امیر ام مامور وی امیر په حیثیت د امیر را لېږلی او که نه امیر زیم ته مې مامور نه وي زه مامور امیر ته دې له را لېږلی یم چې یو څو ایتونه نازل شو زه به د دې ایتونو تلاوت وکړم په منا کې په عرفات کې په مزدلفه کې نو حضرت ابوبکر صدیق حج وکړه په نهم کال دا د هجرت او دغه اعلانونه به کول په مکه کې په مزدلفه کې او په منا کې یو به د اعلان کو چې آینده کال به نبی علیه السلام حج له راځي نو چې تاسو د حج نه خواره شئ نو خلک خبر کړي چې راشي او د پیغمبر علیه السلام سره حضور پاک حج لته حجة الوداع انشاءالله چې آینده جمعه کې د هغې بیان درته وکړم نو 1,40,000 مسلمانان ورسره په حج کې شریک شو ډېر خلک راغلل دویم دا اعلان به یې کو چې بربند به د نن نه پس طواف نه کوي دریم به یې دا اعلان کو چې مشرک به د نن نه پس بیت الله ته نه راځي او علي صاحب چې کوم اعلانونه لېږلي وو د صورت براءت آیاتونه د هغې مقصد دا و چې که موږ چا سره معاهده کړي او کومه نیټه مقرر کړي هغه نیټه د هغه دپاره ده هغه نیټه چې ختمه شوه معاهده ختم او که چا سره زمونږ کافرو سره معاهده نی نو 4 میاشتې هغې له مهلت دی 4 میاشتې سیحو فی الارض 4 اشهر 4 میاشتې ګرځئ بېغمه څوک به هم درته غږ نه کوي 4 میاشتې پس به د اسلام قانون له راځئ یا به مسلمانېږئ او یا به د ذمي په شکل په دنیا کې ژوند تېروئ بس نو علي صاحب هم هغه اعلانونه وکړل حضرت ابوبکر صاحب هم اعلانونه وکړل نو دا حج دی د حضرت ابوبکر صدیق په 9 کال کې دا پکې یو عظیمه بله واقعه او نور په دې 9 کال کې دومره خلق خدای پاک مسلمانان کړل چې د کتابونو پاڼې ترې نه ډکې دي دا وفدونه به راتلل د قبیلو د ثقیف او د هوازن او د یمن نه او د غیر چاپېره قبیلونو په زرګونو خلق راتل او نبی علیه السلام ته به کېناستېدل او بس ایمان به یې راوړو خدای پیشنګویي کړې وی دا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بزرگاو خلق د مکینا د مدینینا طائف هنین یمن او تاس دا د دنیا خلق خدای مسلمانان کړل څومره غټې غټې قبیلې وې او د مسلمانانو دشمنانو قسم دې دا په ایړه ایړه راتلل او مسلمانېدل دومره دنیا را روانه وه چې نبي علیه السلام سره موقع به نه وه دومره خلق راغلل او مسلمانان شو د څو وجو نه مسلمانان شروع یو خو به د پیغمبر علیه السلام معجزې لیدلې بل د قرآن شریف آیاتونو ته به په غور کتل اورېدل به د هغې د وجې نه خدای ایمان او درېیمه وجه یې څه وه غټه وجه د مسلمانانو اخلاق د مسلمان د صحابو خوی او اخلاق به یې لیدل او دا لا څنګه خلق دی دا څه ناشنا خلق دی د مسلمان د هغه کردار او د اخلاقو د وجې نه به دا مسلمانېدل نن الاوړې د خبره ګول قرآن ته خو د چام توجه نشته نه څوک قرآن اوري د دنیا تعلیم پسې خلق په منډه دی سار چې وځي تر ماسخوتنه پورې زمونږ بچي دا په سکولونو په کالجونو په پبلک سکولونو پسې دي او د ټیوشنونو غم وله موږ څو نه کوو یو بچی چې ته موږ جومات ته ونه لېږه چې بچی ورشه لږ قرآن هم زده کړه د قرآن دپاره وله موږ د ټیوشن غم ونه کړه ټیوشن نشته قرآن درته مفت په جوماتونو کې ښودلی کېږي یو 2 روپۍ د نه قاري صاحب نه غواړي ملا صاحب د نه 15 روپۍ نه غواړي خیراتي درته ښیي هغې له خپل بچی نه لېږي او د دنیا تعلیم له وله څومره پیسې لګې ټیوشنې وله نیسي سوزکي وله نیسي ګاډې وله نیسي او پېښور ته یو خوا بل خو یې پکې ځغلی الله حضور پاک د قیامت د نښو نه یو نښه دام ښودلې ده تعلم لغیر الدین چې د دین نه علاوه د دنیا علم پسې به خلک سر په سر شي دغسې ده که نه وختي سار پېشمني دا ماشومان مخکې ورځو کې د ما شپه بار وه نو لږ وختي راووتم ځای لږ لرې و نو پېشمني سار مانځه په سر یقین کوه په دې لاره مې دا پلین کوچ او داسې څیزونه ولیدل او دا ماشومان داسې لچېدل او دا پتلونونه وغیره یې چولې او ګاډو ته ولاړو خو چې دا ماشومان څه وخت پاسېدلې د دنیا دپاره قرآن سره مینه بلکل نشته پیغمبر سره مینه بلکل نشته یو ماشوم تا جومات ته بونه ته چې قرآن زده کړي تلاوت د قرآن خو بالکل ختم دی څوک یې نه کوي که چا په ناظره قرآن ویلي دی هغه سره ټیم نشته د قرآن افسوس دی وخت ورسره نشته د دنیا شته د هغې وخت ورسره نشته تلاوت نشته ټول موبایل دی او زمونږ خلک په اخته دی موبایل خو خلک د خېټو خېل او وستل دا څه مصیبت راګډ شوی دی
هر سړی بس په لاره کې موبایل، په ګاډي کې موبایل، په کوڅه کې موبایل، او په موبایل څه ګوري؟ تصویرونه پې ګوري، د ښځو فوټوان پې ګوري، ډرامې پې ګوري، فلمونه پې ګوري. یا وروڼو خدای له به څه جواب ورکوئ؟ په کم طرف سر شو خلک؟ هلکان او جینکۍ ټول په ګډو وډو سر دي، موبایل دی او کمپیوټر دی او ټي وي دی او انټرنیټ دی او دا قصې پیسې دي. خدای هیر شو، قرآن هیر شو، دین هیر شو، توجه خدای رسول ته نشته. د خدای عذابونه پرله پسې در باندې را روان دي. دا د خدای قهرونه دي. خدای خبر چې نور قهرونه او غضبونه به د خدای پسې راځي. دین طرف ته توجه نشته، د دین لارې ته توجه نشته، جومات ته توجه نشته. که څوک نیکان خلک څوک راشي او د دین خبره در سره کوي، د هغوی ټایم در سره نشته. دا به څه کوو؟ بس دغه دنیا ده او بس پړق باو کې خېټه به دې وچوي، دا مال دولت ټول به دلته پاتې شي، دغه خدای له به ورځي. بیا په لاسونو چکونه لګي، بیا به چې خدای ما څه کړي؟ یوم یعد الظالم علی یدیه، په لاسونو به چکونه لګوي او څه به وایي؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. او د پیغمبر لار که مې نیولې وه څه خبره؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یاره فلانکي سره مې دوستانه و دا په ګډ وډ هغه سر کړم. که دې سپیره سره مې دوستانه نه وې کړې، د هغې په ځای مې د رسول تابعدارو سره دوستانه کړې وې څه خبره؟ د ذکر موقع موږ سره نشته، د درود موقع موږ سره نشته. موبایل خفه کېږي، کمپیوټر خفه کېږي، د قرآن د تلاوت موقع موږ سره نشته. پخوا به ښه سهار وختي نه مانځه نه پس به ټول خلک جومات کې ناست او تلاوت د قرآن شریف به یې کو، مازدیګر نه پس به جومات ډک او تلاوت د قرآن شریف به یې کو. او سهار او مازدیګر دغه ماشومان چېرته راشي په تېر استاذ ته کښېني، تلاوت موقع موږ سره نشته. موبایل دی او کمپیوټر او فلمونه دی او سینماګانې دي او دعوه مضبوطه کوو. موږ د پیغمبر امتیان یو، نبي علیه السلام زموږ هلکه څنګه د هغه امتي؟ صحابو داسې کړي، تابعینو داسې کړي. لږ خدای لپاره د قرآن تلاوت شروع کړئ، دا څه کوئ؟ لږ ذکر و اذکار شروع کړئ، دیندارو نیکانو سره ملاو شئ، لږ یو پوټې تسبیح لاس کې راوالی، لږ درود شریف جاری کړئ، لږ په صحبت د نیکانو خلکو کې ناسته وکړئ. د دې ګندګیرونه لږ ځان وباسئ، د دین دشمني به کوئ. اسلام ته، ایمان ته، قرآن او شریعت ته په سپک نظر مه ګورئ. دا خو د ټولو شریک شی دی. نو بهر کې زما وروڼو د قرآن شریف تلاوت دا انتهایی ضروري دی. ګورئ تلاوت د قرآن کوئ، سهار او مازدیګر لږ وخت وله ورکئ. بچی باندې د دنیا تعلیم کوه، منع نه دی، خو د دنیا د تعلیم سره سره لږ غوندې د دین تعلیم پې وکړه، لږ غوندې قرآن پې زده کړه، لږ ذکر و اذکار پې کوه، په خپله هم لږ وخت دی له ورکړه، د دنیا د ژوند څه پته لګي. دعا وکړئ چې الله تعالی زموږ نه راضي شي، خدای د فتنو د دنیا نه په امن کې وساتي. الله ډېر خیر د دواړو جهانو نصیب کړي، د شرونو نه مو ساتي. دا وطن هم خدای په دین او په قرآن او په شریعت باندې آباد کړي، د فتنو نه او د بدامنو نه هم خدای په امن کې وساتي، امن و امان پکې الله راولي. مردگانو ته دعا وکړئ چې الله ټول مردگان څومره چې وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. زموږ د ریدي ګل کاکا خدای دې وبخي، د هغه بچی مو پات شوي الله دې مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردگان وفات دي خدای دې وبخي. یو ملګری د ګردې کار نه کوي، هغه ته هم دعا وکړئ چې الله شفا ورکړي. څومره مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له شفا ورکړي. او دا زموږ د اجاز دی والد صاحب وفات شوی، هغې ته هم دعا وکړئ زموږ د دې محل دی الله دې مغفرت نصیب کړي، الله یې د آخرت لوی سفر د سعادت وګرځوي. څومره مردگان دي ټول دې الله وبخي، الله یې زموږ نه راضي شي. خدای زموږ ژبې زموږ اندامونه په دین جاری کړي، او خدای زموږ په زړه کې د قرآن مینه پیدا کړي، الله دې اتفاق پیدا کړي. خدای د بدعملو د ژبې او د لاس او د اندامونو نه په امن و امان کې وساتي. خدای چاته څه پریشانۍ ټینشنونه دي هغه په خوشحالو باندې بدل کړي. ما دوستان د هغې په ټلیفون دعاګانې غوښتې دي، چا چې دعا غوښتله تا ته معلوم دي، خدای دعاګانې وله قبوله کړي. زموږ د جومات ته څوک د لرې ځای نه راځي، الله په یو قدم وله اجر ورکړي. اخر وخت کې د خدای په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دعا مې ورته وکړې کرام ګل ته خدای دې وبخي. پریشانی ده په کور کې الله دې پریشانی په خوشحالۍ بدله کړي. د دم یو حاجت دی، الله دې وله حاجت په ټولو حاجتمندو له خدای حاجت پوره کړي. او دا بل سورة توبه ختم څنګه دی؟ ښه دی ختم د قرآن شریف ته هر صورت ته کولی شي، هغې څه خاص طریقه نشته چې دومره وایه دومره مه وایه.
ګرانو مینوالو زموږ د دکان پتا یاد ساتئ صدایدین اسلامی کیسټ اینڈ سی ڈی سنټر نشتر آباد نز مدینہ مسجد د قاری حنیف الله او قاری قدرت الله خپل دکان موبایل نمبر دی 0301 88 91 321 او بل نمبر دی 0345 91 47 115 چکم محفل کی مذکرنا دا نبی انشی چکم محفل کی مذکرنا دا نبی انشی خفات پاس مد زڑ میں تسلی انشی خفات پاس مد زڑ میں تسلی انشی چکم محفل کی چکم محفل کی مذکرنا دا نبی انشی خفات پاس مد زڑ میں تسلی انشی خفات پاس مد زڑ میں تسلی انشی وعد استا جبا چنا کبھی صفت دا نبی 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 زما استابا کورو کلی رولی خفات پاس مد زڑ میں تسلی انشی خفات پاس مد زڑ میں تسلی انشی چکم محفل کے مذکرنا دا نبی انشی خفات پاس مد زڑ میں تسلی انشی خفات پاس مد زڑ میں تسلی انشی دخپل بچی پا پیدائش د خوشحالی ورکشی یا دخپل بچی پا پیدائش د خوشحالی ورکشی دخپل بچی پا پیدائش د خوشحالی ورکشی دخپل بچی پا پیدائش د خوشحالی ورکشی چپ میلادو چپ میلاد دا پاک نبی میں خوشحالی انشی خفات پاس مد زڑ میں تسلی انشی خفات پاس مد زڑ میں تسلی انشی چکم محفل کی چکم محفل کے مذکرنا دا نبی انشی خفات پاس مد زڑ میں تسلی انشی خفات پاس مد زڑ میں تسلی انشی جانا نستا پا وسیل ربنا بخنا غوارم یا جانا نستا پا وسیلہ ربنا بخنا غوارم جانا نستا پا وسیلہ ربنا بخنا غوارم جانا نستا پا وسیلہ ربنا بخنا غوارم گنی زمونگ پدی عمل بازادی انشی خفات پاس مد زڑ میں تسلی انشی چکم محفل کی مذکرنا دا نبی انشی خفات پاس مد زڑ میں تسلی انشی خفات پاس مد زڑ میں تسلی انشی چرت زما گناہگر جبا چرتستانا تنا یہ چرتا زما گناہگر جبا چرتستانا تنا چرتا زما گناہگر جبا
او چرته ستانتونه چرته زما ګناهګار جبا چرته ستانتونه درب نه غواړم درب نه غواړم معافي بې ادبي اونشي خفات پاس مد زړه مې تسلي اونشي خفات پاس مد زړه مې تسلي اونشي چې کوم محفل کې مې ذکرونه د نبي اونشي خفات پاس مد زړه مې تسلي اونشي خفات پاس مد زړه مې تسلي اونشي زړګیا خیال کوه چې نوم د پاک نبی یادوي یا زړګیا خیال کوه چې نوم د پاک نبی یادوي زړګیا خیال کوه چې نوم د پاک نبی یادوي زړګیا خیال کوه چې نوم د پاک نبی یادوي درود سلام درود سلام در نهر نشی تباہی اونشی خفات پاس مد زړه مې تسلی اونشي چې کوم محفل کې مې ذکرونه د نبی اونشي خفات پاس مد زړه مې تسلی اونشي محمد ضمانت په ډېر وایا درود و سلام یا محمد ضمانت په ډېر وایا درود و سلام محمد ضمانت په ډېر وایا درود و سلام محمد ضمانت په ډېر وایا درود و سلام دا درب حکم دی دا درب یا زما بداستا لدرب در نشتا استا دلاره زما بلخوا سفر نشتا نو دا منم گل چستا شقان ډیر دی خو ما د پارستا پشانت دلبر نشتا یا ډیر شړل دوبار ستا پدر زیشو هیڅ کمی د رحمت په دفتر نشتا نو خدای کستا په خادمانو کې حساب کړم نو بیا پروا می په جنت او سقر نشتا یک منصور پا سر ددارو اسکرم نو یا پنار دن الحق خطر نشتا نو د پړنګوال وینا د سروپا انداز وینو لیکن قدر بغیر د زرګر نشتا یا د پړنګوال وینا د سرو په انداز وینو یا لیکن قدر بغیر د زرګر نشتا یا غنی مولا عدالت کوي طلب راشد میزان رسول الله بشفاعت کوي د حشر نشر په میدان رسول الله بشفاعت کوي د حشر نشر په میدان غنی مولا عدالت کوي طلب راشد میزان رسول الله بشفاعت کوي د حشر نشر په میدان رسول الله بشفاعت کوي د حشر نشر په میدان یا الله بوای بادشاہانو پاسي نن د چا د بادشاہي وار اے د فانی دنیا ټګانو پاسي ما چې درکړې و اختیار
حساب کتاب لظالمانو پاسی بادشاہی راغله د قهار بادشاہی برب خپل قدرت کوي شاه او گدا بوي او شان بادشاہی برب خپل قدرت کوي شاه او گدا بوي او شان غنی مولا بعدالت کوي طلب راشد میزان رسول الله بشفاعت کوي د حشر نشر په میدان چې عدالت درب وهاب لګي حکم جاری شي د قدرت هلتا پر چپغاړ د حساب لګي وی په هر چا مصیبت هلتا نو قانون بواړه د انصاف لګي وی سخت ورځ بد قیامت هلتا بډیر خلق منت کوي ولړ بوي پیغمبران هلتا بډیر خلق منت کوي ولړ بوي پیغمبران غنی مولا بعدالت کوي طلب راشد میزان رسول الله بشفاعت کوي د حشر نشر په میدان هلته بډیر خلق ارمان کوي مرګ ته د ځان به ویلهوال یو ځل بشاګدا خفګان کوي چې تپوسو کړي ذوالجلال منت درب بقدر دان کوي د بل چا نه قبليږي سوال د پاک رسول برب عزت کوي مخلوق ډېر دې پرب ګران د پاک رسول برب عزت کوي مخلوق ډېر دې پرب ګران غنی مولا بعدالت کوي طلب راشد میزان رسول الله بشفاعت کوي د حشر نشر په میدان معافی د پړانګو حمد ګل غواړي لتان اے پروردگارا بخشش پروي د پاک حضرت غواړي ولړ د در کې دلا چارا فضل درب نه یو فصل غواړي مکوت پوس لګنهګارا تمد ډیر د رحمت لري خپل فضل وکړه پناتوان تمد ډیر د رحمت لري خپل فضل وکړه پناتوان غنی مولا بعدالت کوي طلب راشد میزان رسول الله بشفاعت کوي د حشر نشر په میدان رسول الله بشفاعت کوي د حشر نشر په میدان په بیت الله د نور شغلي خوري وريدي د لبیک څغنا